دا د کیلیفورنیا په سټاکټن سیمه کې د بوټ پریډ یا د کشتو گشت دی چې د کرسمس په موقع د ټولنې د وګړو د تفریح لپاره د تیرو 240 کالو راسي ترسره کیږي. سږکال په لومړي ځل د دې نندارې کوربتوب د افغان ټولنې وګړي کوي. په دې کې موږ د دې ټولنې مختلف خلک را دعوت کړي وو، هغوی راغلي وو او په د مختلفو کلتورونو خلک وو او هغوی د خپل مذهب د کلتور په اړه خبرې وکړي، یو بل سره معلومات شریک کړل او د دغه خوندور پریډ د کشتۍ و د دغه ګست چې ورته ووایي د دې ننداره وکړه. په کیلیفورنیا کې میشت افغان مدني فعال فرهاد یوسفزی وایي چې داسې رنګ غونډو کې ګډون د بیلابیلو کلتورونو سره تعلق لرونکي خلک یو بل سره یو ځای کولو کې مهم رول لوبوي. افغانستان نه چې کوم افغانان په کلونو مخکې راغلي دي په ورو په دغه کلتوري برخو کې د مختلفو خلکو سره د هغوی یو پیوستون یا په هغې کې مدغم کېدل به ورته وي چې یو د بل نه د کلتور څخه خبرېږي، یو د بل د هغې څه زده کوي چې کوم وکولی شي چې په هغې کې د خپلو کامیابیو ته ورسیږي. په دې سیمه میشته ډیرو امریکایانو لپاره هم دا لومړی ځل دی چې د افغان ټولنې ګڼ شمېر وګړو سره لیدل کوي. په دغه خلکو کې یو جان سلوا هم دی. دا په زړه پورې احساس ورکوي چې افغانان په دې سیمه کې د کشتۍ لرونکي ټولنې سره یو ځای شول او د هغوی سره ګډون کوي. اوسه پورې د نورو کلتورونو خلک به په دې ورځ لیدلی کېدل، خو دا اولنی ځل دی چې افغانان په دې کې ګډون کوي. هر کال د کشتو خاوندان د بوټ پریډ نه 2 اونۍ وړاندې خپلې کشتۍ په رنګارنګ چراغونو سره سینګاروي او د پریډ لپاره په ټاکلي شوي ماښام په اوبو کې د کشتو گشت کوي. بلیر هیک د کیلیفورنیا ډیلټا چیمبرز او ویزیټرز بیرو پخوانی مشر دی او د تیرو 13 کالو راسي په دې بوټ پریډ کې برخه اخلي. د کشتو د اګست د کرسمس په موقع زموږ له اړخه د ټولنې د وګړو د تفریح یوه هڅه وي. هر کال په دې تمه دا پریډ جوړوو چې د خلکو په مخونو خوشحالي راشي. د دې نندارې بندوبست کوونکي وایي د کشتو په دې گشت کې د 10 نه تر 13 پورې کشتۍ او ګڼ شمېر تماشایان ګډون کوي. سږکال دا ننداره د کرونا د وبا له امله د 2 کالو لپاره ځنډولې کېدو وروسته په لومړي ځل ترسره کیږي. راشد خټک، وی او اے ډیوا، سټاکټن.